سلامونه وخت مو په خیر. تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست یو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 15 چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 3 سره برابر ده. زه شبنم مزریم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر سفر د هند بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد ته د متقي سفر تایید کړ. د باګرام اډې په اړه د روسیې څرګندونې. روسیه وایي چې افغانان به اجازه ورنکړي امریکا په افغانستان کې یو ځل بیا پوځي حضور پیدا کړي. او د بحران ډله په خپل تازه راپور کې وایي چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د خبرونو تفصیل. د هند بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد ته د متقي سفر تایید کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند شری رندیر جایسوال تایید کړ چې د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټې لخوا د سفر معافیت ورکړل شوی تر څو د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته سفر وکړي. نوموړي ویلي چې هند له افغانستان سره بشري مرستو، ټلیفوني خبرو او ډیپلوماټیک تماسونو ته دوام ورکړی. خو د اسلامي امارت د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یې واضح شرایط نه دي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متقي لپاره هند ته د سفر د بندیز معافیت تایید کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې د 2015 کال د سپټمبر په 10 د امنیت شورا کمیټې نوې ډیلي ته د امیر خان متقي د سفر بندیز څخه استثنا منظوره کړه. دغه شورا زیاته کړې چې د سفر به د اکتوبر له 9 تر 14 نیټې پورې وي. روسیه وایي چې افغانان به اجازه ورنکړي امریکا په افغانستان کې یو ځل بیا پوځي حضور پیدا کړي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي امریکا چې له یوې ناکامې 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستان وتښتېده اوس هڅه کوي چې هلته خپل پوځي حضور بیا راژوندی کړي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې زیاته کړې واشنګټن پوهیږي چې افغان ولس د ناټو ځواکونو پر ضد د مبارزې له لارې خپلواکي ترلاسه کړي. هیڅ کله به خپل ملي حاکمیت پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د باګرام اډې پر سر د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ نندرې او ضد او نقیص راپورونه د کورنیو او بهرنیو رسنیو د خبرونو سرټکي ګرځېدلي. ټرمپ باګرام ته د بیرته راتګ هوډ کړی. هغه څه چې روسیې، ایران، پاکستان او چین ورسره مخالفت څرګند کړی. خو باګرام چې د افغانستان مالکیت دی، اسلامي امارت ویلي چې په خپله خاوره کې د بهرنیانو حضور نه مني او هیڅ کله به باګرام امریکا ته ونه سپاري. د بحران ډله په خپل تازه راپور کې وایي چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د بحران ډلې په خپل راپور کې ویلي چې د نړیوالو مرستو کمیدو سره افغانستان ژور اقتصادي بحران ته ننوتی دی. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته هیواد له بندیزونو، جګړې او منزوي کېدو سره مخ دی چې اقتصاد یې 10% راکم کړی. شاوخوا 55% خلک له خوړو نشتوالي سره مخ دي او عامه خدمات ورځ تر بلې خرابېږي. د راپور له مخې په 2022 کال کې نړیوالو 3.8 میلیارډ ډالر مرستې وکړي چې د قحطۍ مخنیوی یې وکړ. خو بندیزونه لا هم د اقتصاد پر غاړه دروند بار دی. دغې ډلې له اروپایي هیوادونو او د افغانستان ګاونډیانو غوښتي چې باید د افغانستان پر اقتصاد د فشار کمولو ته لار هواره کړي څو هیواد له بهرنۍ مرستې څخه خلاص او پر ځان بسیا شي. که دا کار ونه شي کېدای شي اسلامي امارت ته دومره تاوان ونه رسیږي ځکه هغوی له وړاندې ځان ته ثابته کړي چې مقاومت کولی شي. خو که اقتصاد ته د ودې زمینه برابره شي د بېوزلو افغانانو ستونزې به راکمې شي او له دې هېواده د ترهګرۍ او کډوالۍ د بیا راټوکېدو خطر به هم کم شي. کارپوهان وایي چې نړیوال باید د مرستو د کمولو ترڅنګ د خلکو د ژوند ژغورلو لارې هم ولټوي څو هېواد د بهرنیو مرستو پر ځای خپلواکه اقتصادي ودې ته داخل شي.
ایران افغانستان او پاکستان ته د برېښنا صادرات بیرته پیل کړل. د ایران د برېښنا د تولید لیږد او ویش شرکت تفانیر اجرایوي مشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېښنا صادرات د کورنیو اړتیاو تر کمیدو وروسته بیرته پیل شوي دي. د ایراني رسنۍ د راپور له مخې د برېښنا د تولید لیږد او ویش شرکت مشر مصطفی رجبي مشهدي ویلي چې دا مهال د افغانستان او پاکستان لپاره د برېښنا د صادراتو اندازه 150 میگا واټه ده او ایران له ارمنستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 450 میگا واټه برېښنا واردوي. نوموړي زیاته کړې چې د برېښنا صادرات به همدومره پاتې شي تر څو چې له ګاونډیو هیوادونو سره کومه ځانګړې نوې پریکړه یا بدلون رامنځته نشي. خو په وینا یې دا مهال په اجنډا کې کوم نوی پلان نشته. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د برېښنا اصلي صادرات چې مخکې به عراق ته د نړیوالو تړونونو له مخې ترسره کېدل بشپړ درېدلي او افغانستان ته هم صادرات یوازې د یوه نړیوال تړون له مخې وو چې د وارداتو په پرتله ډېر لږ وو. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.